الله تعالی فرمایي آیا دوی نه ویني چې موږ په خپل قدرت ته جوړو شوو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس یې دوی خاوندان دي. موږ هغه په داسې شان دوی ته تابع کړي دي چې پر ځینو باندې دوی سپریږي او د ځینو غوښه خوري او په هغو کې د دوی لپاره راز راز ګټې او څښاکونه شته. نو آیا دوی شکر نه وباسي؟ له دې هر څه سره سره دوی د الله څخه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې د دوی سره به مرسته وکړی شي. دغه خدایان له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولی، بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیار سوی لښکر جوړ شوي دي. کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه ځوروي. د دوی په پټو او ښکاره په ټولو خبرو باندې موږ پوهیږو. آیا انسان نه ویني چې موږ هغه د نطفې څخه پیدا کړ او بیا هغه ښکاره شکړه کوونکی شو؟ اوس هغه د موږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي. وایي څوک به دغه هډوکي را ژوندي کوي چې کله هغه خاورې شوي وي؟ محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه دا به هماغه ذات ژوندي کوي چې مخکې پیدا کړي ول او هغه د پیدایښت په هر کار باندې پوهیږي. هماغه ذات چې ستاسې لپاره یې د شنې سمسورې ونې څخه اور پیدا کړ او اوس تاسې د هغې څخه خپل نغري بلوئ. آیا هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړ پر دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر نور پیدا کړي؟ ولې نه؟ او هغه خو ښه پیدا کوونکی او ښه پوهېدونکی ماهر خالق دی. هغه خو چې کله د یو کار اراده وکړي نو هغه ته حکم وکړي چې شا او هغه کیږي. هغه ذات پاک دی چې په لاس کې د هر شي بشپړه واک دی او د همغه په لور ستاسې ورګرځېدل دي. السلام علیکم.